دنیا سره ډېره مینه مکوا، دومره مینه وسره مکوا چې د آخرت نه دی غافل کی، الله د نیر کی آخرت تیاری پرې دی، داسې مکوا. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کړي تاسو لرا التکاثر ډیرولو د مالونو. الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو لرا التکاثر ډیرولو د مالونو حتی زرتم المقابر تر دې چې زیارت وکتا سي المقابر د قبرونو د مقبرو. حتی زرتم المقابر تر دې چې ملاقات وکتا سي المقابر د مقبرو سره او د قبرونو سره. دنیا د څکړې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان په دې ځړ کې د دنیا د عمل دومره ډیر پروت دی چې لو ان لابن آدم وادیین من مال، کدل الله یو دوه کندې د سرو د سپینو ډکی ورکی کنه دومره مال ول الله ورکی، نو لتمنا وادیا، نو دې بد بل کندې ارمانم کوي چې الله یو بل کندم را ډک راکا. نو په مال باندې دیم نه مړیږي دومره مینه. او حدیث کې نبی رسول الله په اخر کې فرمایلی دي چې ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، دا ګډ او دا کند بس شه ډکې، دا بخاور ډکې، دا په دنیا باندې نه ډکی وره. اځه تاسو زمونږ د حکمرانان نه دا ژوندې مثال لې زمونږ لپاره که په دنیا مړخ وې کنه د ظالمان به مړ شي. وسم پر ټوله کې دی ښا د یو سره دومره ډالر وسره دي کنه زمونږ په بانکونو کې نه ځایږي دومره شی وسره دی، خدای به وجود وسم پر ټوله کې دی په دې قوم اسرح هم ناراضي. قسم دې کنه چې دی بازار ته پرون زتلې و مګنه ما فیصل ته وی ما لري راوتل نه دی په کار. دلته دا یوټیلیټی سټورونه نه دي، په سټورونو کې چې دې زنانو غریبانو کې په بد حال ولاړ دي کنه چې دا منظر څوک بیانول نه شي. خو دې ظالمانو په دا قوم په خیرات باندې عادت کړی دی، بس کله د خیرات بنو یو شور کوي الګ ظالمانو چې مستقل څه غم ولو کوي دي خلکو. دا به تاسو څو پرې د خیراتونو بل نه غواړي په دې به تقسیم وي، نو په پیسو باندې مړخ وې کنه او په دې کې ایمان وې د خپل خپل د نونې به د خلکو سنیمه کړي وي. خو نه خلک د لوګي مړ شي او چې مونږ ماړیو، بس په دنیا باندې مړخ نشته دی، که مړې دي نو د ظالمان به مړ شي خو نشته دی. الله یلهاکم التکاثر غافل کړي تاسو لاره التکاثر ډیرولو د مالونو حتی زرتم المقابر، دې د مال ډیرولو په چکر کې دی استبه مرګ راشي وای مرش به ابل بیګا زمون سره په ختم کې زما یو گاونډي دی او بس حشاش بشاش او خوږی خبرې او پرون چې موږ درس نه فارغ شو ما جګر نو بس کسان راته ویل غوول کاټن مل نه راتول په لار کې ته هارت اٹیک شو وفات شو. نو بیګا ما سوچ کوم ما ول د بداوی د داړو د خیال نو سبا دا ټیم به مفتي صاحب زما جنازې لاره یو جنازه براله کوي خبرم نو قلاري خندلې. دنیا د قص شي دی ګوره دا انسان د مال په چکر کې یو ګرځي یو منډه وي او ستړی او زری زری خولې به بیږي بس ایسته به مرګ راشي بس سړی ختم شي. حتی زرتم المقابر. او حدیث کې دام راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان دا وی چې مالی مالی زما مال دی او زما پټه دی او زما مارکیټ دی او زما دادی او زما اغه دی او وی وهلک من مالک ستا مال خو دقه دی الا ما اكلت فافنيت چې تی وخري او بس ختم شو فنا شو ختم شو مال ستا دقه دی. او لبست فابليت یا تا واغستو بزان باندې دي جوړ کو جامې دی واغسته واده غستلې او بزړې دګړې بزان باندې او یا تصدقت فامزيت یا تا په صدقه وکړو د ځان نمخ کې د اخرت لا ولېګو الته دي ځان لجمع کو په هغه اکاونټ کې دي جمع کو مال خو دقه دی چې دا تی خلکو ته پرې دی کنه او تا وګورستا مال نه دی په دغه باندې مغره کېږي چې ما مال وګټو پرې مې خو دا مال هغه د ځان نمخ کې دی ولېګو ودي خوړو ختم شو واده غستو بزان باندې دي جوړ کو مال دقه دی. دا تی جمع کې کنه او بینکونه دې ډکه جمع کې او باغی باندې پټی علي او جمع کې باغی مارکیټونو جوړه بل چاله لګي ځان نه لګي. حتی زرتم المقابر یو مطلب مفسرین و ادام دی چې حتی زرتم المقابر للاستمداد منها مال دومره لیونی کړي چې مال په شکر کې قبر لورل داغه نه مال غواړي چې بابا به مال پنجاب تور شي کنه. سید علی حجوری رحمه الله ډېر موحد سړیو داغه په قبر باندې مزار جوړ کړی دی او داتا گنج بخش وته وي داتا گنج بخش خزانه ورکوونکی. نو خزانه څوک ورکوي؟ الله. د الله سره د دنیا او د آخرت ټول خزانه د خیرونو د چا سره دی؟ د الله سره دي.
او د مال له چکر دومره لیونه کړي دی چې د روان دي قلاري داتا صاحب قبر لا وې د خزانه ور کوي د مال تقسیمي او هغه غریب ويو دغه یو کتاب دی د کشف المحجوب هغه ته ورځ درس کې حواله ور کړی و د حافظ ادریس به ترجمه کړی ډېر مزیدار په فارسی کې دی هغه وی یا علی نو می علی دی کنه علی حجویری ترا گن بخش گوین تا ته خلق ستا مبارک خلق دا عقیده سادی د دومره اوچت سړی دی چې د خلکو خزانه ور کوي وحالان کې در دست شما یک حبن استا پلاس کې خدای دانی اختیار نشي ته چاله خزانه سور کی ادمره موحد سړیو او خلکو سکړي دي ظالمانو زما والي صاحب لاهور تکل کلزیه ریون اجتماع لاړ شي یا دغه تجیدي چته په سټیل پسې سامان پسې ول په ټانګه کې نه استعمال سړی اوس لګیاو چې ټانګه مال داتا صاحب را کړی مل چودري کې مل جما کوس کې داتا صاحب درګي ز په کې نظم وې دې کوشوم نو دا عقیده د ظالمانو خان الله ويلهاكم التكاثر غافل کړي تاسو لاره التکاثر ډیرول د مالونو حتا زرتم المقابر تر دې چې زیارت وکړه تاسو المقابر د مقبرو د قبرونو د قبر نم دی وختلا کلا سوف تعلمون الله وی کلا چرینه د داسي سوف تعلمون زر د چې پوهه بشي تاسو اسمره دمکې لفظ دی ښا سوچ چاته وی کنه چې صبر وکړه پته بتولې کی نو الله دې بندگانو ته وی سوف کلا سوف تعلمون کلا اچر نه د داسې څنګه چې تاسو غره په الله باندې ګمان کوي او دنیا لیونی کړي سوف تعلمون زرد چې پویا بشي ثم کلا بیا اچر نه د داسې سوف تعلمون زرد چې پویا محمد ابراهيم محمدي